اتڼ خبر شي. لومړی اتڼ د دنیا په ډېرو قومونو کې خپل اتڼونه شته، خپلې نڅاوې شته، ګډاګانې شته. د پښتنو دغه اتڼ چې څومره زه موږ په پښتونخوا وطن کې ګرځېدلي یو، په لر او بر افغان وطن کې ګرځېدلي یو، دغه زموږ اتڼ چې دی دا ځان ته یو ځانګړی یو خاص حیثیت لري، ارزښت لري. د اتڼ پس منظر داسې دی، شالید یې داسې دی چې کله موږ د پښتنو د تاریخ خبره کوو نو دا اوس هم مشهوره سوې ده چې 50,000 کاله تاریخ. څوک پکې ګپ هم ولګوي، مذاق هم وکړي. پرون هم یو چا پوسټ کړی و چې د بلخ د 50,000 کاله تاریخ. نو دا په خپلو تاریخونو پورې چې موږ هم ټوکې کوو، بیا موږ له یو پنجابي او له یو پارس د ایران د خلکو څه ګیله ده چې هغه به موږ پسې ټوکې کوي. رښتیا هم موږ چې د پښتنو تاریخ ګورو دا تر 50,000 کاله بیخي اوړي، دا بیخي اوړي. بیا اتڼ د پښتنو چې موږ څومره د پښتو فولکلور ګورو، له شمرغه هغو په هغو کې د اتڼ یادونه شته. نو چې د فولکلور زموږ څومره زوړ دی، څومره لرغونی دی، هغومره زموږ اتڼ چې دی هغه زوړ دی. ځکه چې په ډېرو کمو قومونو کې داسې چې هغه له اتڼ سره تړلې خپلې سندرې لري. دغه اعزاز هم پښتنو ته حاصل دی چې د دوی اتڼ چې دی د دوی سره خپله سندرې شته ځان ته چې هغه صرف د اتڼ سره تعلق لري. نو له دې څخه دا ثابتېږي چې د پښتنو اتڼ چې دی دا ډېر لرغونی نه دی، داسې ټوکې ټکالې نه دی، ګپ نه دی لکه دا څوک چې په ګپ کې راخلي. د اتڼ که موږ بنیاد ته وګورو او اوسني عصر ته وګورو، موږ معاشرې ته وګورو، نو په دې کې دا د جنډر مسله چې دا ډېره زیاته ده، سیوا ده. د نر او ښځې توپیر چې دی، تفریق چې له کله رامنځته سوی دی، دا ډېر اوسنی دی په پښتنو کې. ځکه چې موږ د پښتنو جغرافیه تاسو ټول ته معلومه ده چې د دریامل اوسنۍ جغرافیه د دریامل غاړې راونیسي، بیا د سوی تر میدانونو چې دیبل ته رسېږي، سیند ته رسېږي، دا د پښتنو دغه یو اوږده جغرافیه ده. او دې خواته د هرات څخه راونیسي بیا تر دې کرګله پورې چې دا زموږ کوم وطن دی چې اوس هم موږ پښته یو، پښتانه دي، پښتو وایي. د دې ترتیب داسې دی. نن هم که موږ له ارنایي راواخلې، ارنایي زموږ په جنوبي پښتونخوا کې یو سیمه ده، لورلایي راواخلې، دوکۍ راواخلې، بیا پسې راځه تر ژوبه پورې راسه، پر وزیرستان راسه، پر شیرانیو پر علاقه راسه، بیا داسې راسه تر لوی پکتیا پورې، تر لوګره پورې. زموږ په دې منطقه کې د نجونو د هلکانو په کورنۍ کې چې شادۍ، ودونه یې، خوشحالۍ، کوزدې، په هغوی کې دغه اتڼونه چې دي دا د کورنیو، د خپلو کورنیو د هلکانو د نجونو تر مابین ګډ اتڼ دی. دا بیا بېلابېل نومونه لري، ګډ اتڼ هم ورته وایي. د اتڼ په خپله ډېر نومونه دي. په لوی سر کې د پښتو اتڼ ته پښتانه اتڼ وایي، دا یو ملي نوم دی. ډېر خلک عامۍ ورته وایي، ډېر خلک لبه ورته وایي، ډېر خلک لوبه ورته وایي. داسې نور نومونه هم شته په پکتیا او په نورو سیمو کې چې هغه د اتڼ خپل نومونه یې دي، لکه د اتڼ دپاره استعمالېږي. بیا د اتڼ چې دی خپل ډولونه دي، څنګه چې دا پښتو خور وور دی. زه خو دا وایم ما یو وخت د PhD په ریسرچ کې ما دا لیکلي دي چې زه څومره ګرځېدلی یم د پښتنو چې څومره لهجې دي وړې چې څومره لهجې دي، چیرې چې لهجه بدلېږي هلته چې دی اتڼ ورسره بدلېږي. دا مثلا زه به یو مثال درکړم د خپل پرګنې د کاکړو. موږ کاکړ یو ډېره غټه سیمه ده، له دې ژوب شیراني علاقې زه شو بیا د سوی تر میدانو، بیا تر دې ریګه پورې، بیا داسې نو تر هراته پورې شته. چې دا څومره خلک اتڼونه کوي، که زه دا کړم چې 20-30 قسمه اتڼونه دي پکې. یوه لهجه د کاکړۍ لهجه دا چې چیرې بدلېږي اتڼ هم ورسره بدلېږي. زموږ په هندوباغ، مسلم باغ کې به یو قسم اتڼ وي، په کراسیپلا کې به بل قسم وي، په لورلای کې به بل قسم وي، په ژوب کې به بل قسم وي، په نور ځایو کې به بل قسم وي. د خبرې مقصد مې دا دی چې څومره زموږ لهجې بدلېږي، پر کم ځای بدلېږي، تقریبا په څه توپیر سره زموږ اتڼونه هم بدلېږي. بیا اتڼ په
په اوسني عصر کې دغه یو مشکل رامنځته شوی دی چې زموږ جغرافیه د مخالفینو لخوا د دشمنانو لخوا د نورو هېوادونو لخوا زموږ جغرافیه تقسیم شوې ده. نو بیا زموږ د خلکو دا کلتور چې دی له نورو سیمو سره تړل شوی دی، خصوصا د دې صوبې د خیبر پښتونخوا دغه تعلق چې پاتې شوی دی دا ډېر زیات د هندوستان سره پاتې شوی. نو دلته اتڼ چې دی د پخوا په څېر د 100 کاله مخکې په څېر هغه شکل کې نه شته. زموږ سره صرف یوه حواله شته، باچا خان زما ژوند د جدوجهد کې لیکي چې دلته به چې زه وایي کشر وم بابا سره به بازار کې خپل اخترونو کې میلې به وي، په هغوی کې به وروره کښتۍ وي، غېږ ورته وایي که نه، او په هغه کې به اتڼونه کېدل. دا باچا خان خپله په خپل کتاب کې لیکي. د دې معنا دا شوه چې لکه په اشنغر کې اتڼ و، نو چې 100 کاله مخکې 100 کاله مخکې په اشنغر کې اتڼ و، نو دا لازمه خبره ده په مردان کې به هم و، په بونیر کې به هم و، په نورو سیمو کې به هم و. مقصد مې دا دی چې 100 کاله مخکې په دې ټول روبر افغان وطن کې دغه اتڼ وجود درلودی. ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ د اتڼ یو شی زه ته بل وایم تر ټولو له مخه انګریزي ډانس دی چې بیا پښتو لفظ نڅا ورته وایي، یا مثلا په عربي کې رقص ورته وایي چې د تاجکستان خلک، د پارس خلک، پارس معنا ایران، د ایران زموږ نوم دی، دا دوی قبضه کړی دی په 1945 کې، دا زموږ نوم دوی اړولی دی. دا د اریان نه وتی دی، د اریانا نه وتی دی. اریانا د پښتونخوا زوړ نوم چې دی د اریانا. نو دا زموږ اتڼ چې دی له دې سره د فولکلور په حواله یو ځانګړی ژانر صنف چې ورته وایي، لکه غزل، لکه نظم، لکه ټپه. موږ یو ژانر لرو چې هغه ته د اتڼ غاړې وایي، ځینې لیکوالان هغه ته د اتڼ نارې وایي. دا صرف په اتڼ کې ویل کېږي، او دا بیا داسې چې په دې اتڼونو کې 2 ډلې سي، 3 ډلې سي، څومره تعداد زیات وي، شمېر زیات د انسانانو، هغه ډلې هم دومره زیات وي. بیا یوه غاړه دا خلک کوي، بیا د هغه که 2 ډلې انیمه یې هغه ورپره کوي، که بیا د 2 ډلو نه زیات شو بیا داسې چې یوه دغه ډله چې د اتڼ غاړه کوي چې دا ختم شي، بیا هغه ډله کوي، بیا هغه ډله کوي، داسې یو مقابله مې. او ما اکثره لیدلي دي ځای پر ځای، که ما خپله زما د سترګو ما خپله کتلي دي، زه له دې سره مخ شوی یم. کله کله سړی مجبور شي چې د اتڼ شروع وي، په هغه کې د اتڼ د غاړو مقابله وي، نو بیا کې په هغه کې د اتڼ غاړې یا ټپې یا سروکي یا کاکړۍ غاړې ځای پر ځای هم جوړېږي، تخلیقېږي. دا یو تخلیقي عمل سره هم دغه انسانان مخې اکثره دا د شپې کېږي. مثلا د اتڼ غاړه ده، وایي اتڼ مې د سپیروان جونه کړلو. سپیروان په کندهار کې یو ځای دی. اتڼ مې د سپیروان جونه کوینه، خوراک یې سپین کشمش دی، امیل یې د نامه غوټۍ ویله. یا بله ده وایي پر دې میدان د ترخې ډانډۍ نسته. فهیمه ته به ما پرېږدې ښه، پر دې میدان د ترخې ډانډۍ نسته، چې ما به اتڼ وکړي له هغو ځوانانو یو را سره نسته. لکه دا باقاعده یا بله کاکړۍ غاړه ده، وایي په اتڼ کې غاړې ستا، نوې هلاک په زړه زما. په دې کې نه یوازې د اتڼ غاړې ویلې کېږي، موږ ته په عمومي پښتو کې سروکي ورته وایي، دلته لوبه ورته وایي. دغه د سروکي چې دي دا په اتڼ کې په سر کې ویلې کېږي، بیا به دې پسې ټپې تړل کېږي. بیا ما اکثره لیدلي دي په دې سروکو کې کله کله سروکي ډېر کم جوړېږي په دغه جریان کې، دا تخلیقي عمل چې دی، خو ټپې ځای پر ځای جوړېږي. دا موږ داسې لیدلي دي څوک به ټپه وکړي، هغه د هغه جواب ځای پر ځای جوړ کړي، د ټپې جواب ورکوي. ټپه بیا په ډلو کې داسې چې نیمه نیمه نه وي، بشپړه وایي، مکمله ټپه چې ده هغه بیا وایي. کاکړۍ غاړې چې دي هغه هم لکه د ټپې په څېر هغه هم بیا بشپړې وایي. په دې دوران کې لکه ما خپله داسې ډېر وارونه راغلي څوک ټپه وکړي، د جواب دپاره بیا ته ځای په ځای جوړوې. نو د دې معنا دا شوه چې د پښتنو دغه ذهنونه چې دي دا په خپله ټول د شاعرانو ذهنونه دي چې ځای په ځای ټپه جوړوي، ځای په ځای سروکي جوړوي، ځای په ځای د اتڼ غاړه جوړوي. دا د پښتنو خپل یو هغه ځانګړی ارزښت دی. خبره چې ما د ډانس او د اتڼ ترمنځ کوله، په دې کې ما خپله یو توپیر چې دی، یو فرق چې دی هغه ډېر واضح دی. کله چې څوک ډانس کوي، چې ما انټرویوانې کړي دي، ما خلک پوښتلي دي
یا نڅا کوي دا د سړي د جنسي خواهشات راوچتوي. ډانس چې دی دا جنسي خواهشات راوچتوي. خو د پښتنو اتڼ چې دی دا دومره سخت ورزش دی، دا دومره سخت کار دی چې هغه وایي چې په اتڼ کې هغه بدل هم ده چې په اتڼ کې ځان زرې زرې کړ که نه، په دې کې سړی دومره زرې زرې شي چې بیا د خپله مېرمن هم خوند نه ورکوي چې کور ته ولاړ شي. لکه د ډانس او د اتڼ دغه فرق شته. دا به ته وکړئ، ته به تجربه وکړئ، که ډانس هم وکړئ دا به ته یو طرف ته بیا یو د اتڼ چې د پښتنو وکړئ دا تاسو بل طرف ته بیا د اتڼ په حواله بېلابېل نظریات دي. ډېر خلک دا وایي چې دا د جنګونو پیداوار دي. کله چې به پښتانه جنګونو ته تلل، مقابلو ته به تلل، بیا به دغه تمرین کاوه، دغه اتڼ بیا کاوه، بیا به د اتڼ لاره تلل. دا د جنګونو کیسه چې دا ډېره وروسته ده. دا ډېر دا د خوشحالۍ پر موکو، خصوصا دا به د شپې کېده چې پخوا به دا بجلي نه وه، برېښنا به نه وه، بیا به دا بوټي سېزل، دغه بوټي به په مابین کې بل وو او دا تړونه به یې کول. ځینې روایات داسې وایي چې دا د زرتښت د دورې سره دا شی را روان دی، دا ورونه چې به یې لګول او دوی به خوشحالیانې ورته کولې. داسې ډېرې حوالې شته چې دغه د اتڼ لرغونتوب چې دی دا ډېر زوړ ثابت دی، 4-5 کاله ځي اړی. او د اتڼ چې دی هغه چې ما مخکې ویلې د اتڼ ډولونه دي. مثلا زموږ د کوټې زوړ نوم چې دی دا شالکوټ دی. زموږ په دې کوټه کې یا په پښین کې چې کوم اتڼ کېږي یا په ګلستان کې دې اتڼ ته پښتانه شالکۍ وایي. او په دې کې چې بیا نجونې ځان ته کوم ځانګړی اتڼ کوي دې ته شله وایي. نو دغه اتڼونه چې دي کله کله د سیمې سره په نوم تړلي، کله کله د پرګنو د قبیلو سره په نوم تړلي. مثال د وردګو اتڼ یا د سلیمان خېلو اتڼ یا د کټواز اتڼ یا د کاکړو اتڼ یا د څکزو اتڼ. مثلا دا اتڼونه په دې کې یو شي کې ته تېروځئ. ما دا ډېر خلک دا خبره کوي موږ چونکې د فولکلور خلک یو، بیا کله کله زموږ طرف ته لږ دغه زیاته ده، بیا خلک الزامات لري. زموږ یوازې دا نه، زموږ ټول څاروي ته راواخه. شینواری ګډ ډېر مشهوره دی، دلته به ته یې پېژنئ، دا شینواری نسل دی، دا ترکی نسل دی. زموږ طرف ته په کاکړو کې 2-3 نسلونه دي چې دا د موسخیلی دی، دا کاکړی دی، دا پلانی دی. او په بلوچ کې شته مینګلی، د بلوچ مینګل هغه ګډ چې دی هغه ځان ته مشهوره دی. زموږ دا د غرونو څاروي چې دي دا هم ځان ته نومونه لري، دا بېلابېل نومونه لري. ځینې د غرونو سره تړلي، ځینې د سیمو سره تړلي، ځینې د قبیلو سره تړلي. زموږ دا اتڼونه چې دي دا هم د قبیلو د پرګنو سره تړلي. ځکه زموږ جغرافیه داسې ده چې دا غرونه او دغه لارې نسته، یو له بله سره داسې بېلې پاتې شوي دي چې د هغوی اتڼ بیا د هغوی په نامه یادېږي په لږ توپیر سره. نو اوس دغه شالکۍ اتڼ چې دی، دغه اعزاز شالکي اتڼ ته دی، په مجموع په لر او بر کې چې کله اتڼ کېږي 2 اتڼ او دا وخت مشهور دی. یو دا د کوټې شالکۍ اتڼ چې دی چې دا څپېړه ورسره وایي، ساده اتڼ دی، پر چپه وژه راګرځي، نیمه وژه پوره وژه هم نه وي. دغه اتڼ چې موږ کوو دا ډېر مشهوره دی. دا که په پېښور یونیورسټۍ کې پروګرام هم د خلکو بس دی، که په کابل کې هم د خلکو، دا د ټولو نه اسان دی. او دویم بیا دغه اکاخیل چې زموږ کوم اتڼ کوي، دا د پکتیا مرزي چې کوم اتڼ کوي، دا هم د دې اکاخیلو ځوانانو په برکت دا اول ځل دلته په دې مقبوضه وطن کې په کراچۍ کې شروع شو. زموږ کوم اکاخیل وروڼه چې دا راکړه سوي وو، کډوالو په سیند کې آباد وو، هغوی دغه اتڼ له کراچۍ شروع کړي. بیا دا د وزیرستان خلک به هلته وو، وزیرستان او پکتیا خو سره نږدې هم ده، یا د کوټې خلک وو یا د کندهار خلک وو. اوس چې دوی پر دا رسنیو باندې ګورئ، پر سوشل میډیا ګورئ، نو ډېر زیات شهرت چې موندلی دي دغه اکاخیلی اتڼ موندلی. او د دې معنا دا نه ده چې موږ له دې نفرت وکړو. دا د پښتنو دی، یو ټبر اتڼ دی، عام سوی دی، ټول پښتانه یې کوي، خو هغه کریډټ دوی ته ځي چې دغه اکاخیل هم کړی دی. نو دغه خو د اتڼ په حواله که زه لګیا شم تر سهار هم خبرې کېدای شي، وخت هم کم دی. او پوهېږم نه چې روغاني صاحب نور ترتیب دلته څنګه نیولی دی. یوه خبره وایم، موږ چې به اتڼ کوئ، موږ چې کشران دا اتڼونه چې زموږ د ورځې وي د شپې وي، د شپې خاص کر موږ د نکروزو شپه ورته وایي، په یوله شپه چې نکروزې زوم ته ورځي یا ناوې ته ورځي، په دې زموږ اتڼونه کېږي. نو دا ځوانانو چې به اتڼ زده کوئ یا به پیغلانو د نجونو اتڼ زده کوئ، دا بیا د شپې زده کوئ، ځکه چې تیاره به وه. په دې کې عموما چې لوی سړی اتڼ زده کوي دا به د پای د طرف نه ورګډېږي، او چې کشر یې زده کوي یا به د مخ د طرف نه.
دا کشر او مومن داسې مشر ته داسې مخامخ ګوري نو دا چې مخکې دغه اتڼ کوي هغه چالونه زده کوي چې اوس لاس څنګه وخوځوم اوږه څنګه کړم پښه څنګه کړمه دا به د شپې د مخ ته تله او دغه غټان چې و دا به شانه تله یو په دې کې بل اړخ شته چې له ما پاته نه سي 2 ورځې مخکې ارباب حمدالله پوسټ کړی دی چې تاسو په خپلو لوڼو سره لکه د اتڼ او د موسیقۍ او دا زموږ طرف ته نن هم داسې ځایونه شته چې د کومې نجلۍ دریا نه ایزده تنبلې نه ایزده په دې خوله کې چې موږ ساز ورته وایي دا ورکوټی چې خګهي یې ده نجونې دغې نه ایزده یا چې غکه نه ایزده زموږ ډېر داسې ځایونه شته چې هلته تعلیم نه شته هلته د نجلۍ دپاره لکه موږ چې اوس دا وایي چې یاره د نجلۍ څومره تعلیم کړی دی FSC ده BS ده ډاکټره ده انجینیره ده هلته یا ځینې ساده پښتنو کې چې د روټۍ چل ورځي که نه ورځي پراټه پخوی شي که نه شي پخوی یا دستان کار کډي کار کوی شي که نه شي کوی موږ په لرغونو زمانو کې دا اوس هم موږ په سنځاوۍ پۍ کې یوه علاقه ده چې د کومې نجلۍ ښه دریا زده یي او ښه چغکه یې زده یي او ښه ساز یې زده یي دا نجلۍ هغه خپل زوی له خوښوي خپل ورور له خوښوي چې یاره زه پلانۍ نجلۍ کوم هغې له اتڼ ورځي دغه اتڼ بیا د ورځې چې دی دا بیا نه زده کېږي دا یو دریم په موږ کې دا چې په نورو سیمو کې هم چې په درېیمه ورځ ناوې ولاړه سي په دغه ناوې ته چې کوم هغه زموږ په زردشتي مذهب کې دا چې اوله ورځ یې راواده کړي چې دغه چیله یې لال کړي د دې هغه اوله وینه باندې چې دا شی پښه ده که کیڼۍ پښه ده دغه وردغه کوي سره کوي دا تر هغو سره ده دا د مذهبي دغه پکې نشته ټچ دا په درېیمه ورځ چې دا شادي ختم سي خونی شیریني ته خونی وایي پښتو کې خونی تقسیم سي بیا دغه ناوې راولاړوي چینې لی بیایي ګودر لی بیایي بیا په ګودر د خپې ور لپاکې کي بیا واپس کور ته راولي د نجونې دریاوې ورسره وایي تنبل وایي بیا راځي په کور کې د اول اتڼ مخکې دا روان وي لکه د دې دپاره شرط دا دی چې د دې بعد اتڼ زده وي دلته زموږ دغه ټولنه چې ده دا ډېره سیکولر ټولنه ده ډېره پراخه ټولنه ده او په هغه دور کې لکه زموږ سره یو ژوندی مثال زموږ کوچاني ژوند دی چې ته دې دیر ته ځې په دې مارچ اپریل کې چې ځې دا کډې به داسې ټولې روانې بره بخېږي په دې بنیر کې به چغرزو ته بره خېږي زموږ طرف ته به په دې دانسر شرانوي په علاقه کې بره د کمردین خواته خېږي د لوړ به دلته ناستې چې نوم یې نه وه خفه به شي دا د دوی علاقه ده نقیب لوړ داسې بیا له سوی له میدانو راځي داسې غزني ته خېږي نن هم چې زموږ کوچانی ژوند وګورې د پښتنو اصلي کلتور دغه چې زموږ د کوچیانو ژوند دا زموږ اوسنی ښاري ژوند چې دی دا زموږ نه ده نو په کوچاني ژوند کې چې کوم شی د نر دپاره لازمي دا د ښځې دپاره هم لازمي دلته اوس ډېر انجو والا راشي مختلف انجوز والا د دنیا راغلي ده په تېر کال کې 2 کاله مخکې لورلی یونیورسټۍ ته د یو انجو راغلي و امریکن انجو هغوی دا دغه کول چې دا ډېره وروسته پاتې علاقه ده او د ښځو سره جنډر په حواله باندې پوره یو فلم وچ راغی زه چې پکې راپاڅېدم ما ته یاره زه یې 2 خبرې مال دا لورلایي ده بوری دی د مرکز دی بوری وایي مال زه د دې پوهنتون په دې سټیج درته ولاړ یم چې په کومه خاوره کې ګډ عمل کېږي ګډ اتڼ کېږي د نجونو د هلکانو او چې په کومه خاوره کې دراوۍ کېږي ډېټ لپاره موږ تورې لرو دراوۍ چې چیرې دراوۍ کېږي یاستۍ په کلتور کې په دې لویه پښتونخوا کې په دلته او په جلال آباد او پکتیا کې د بلۍ چې کوم کلتور دی په مازدیګر یې څاري چې خوښه شي د شپې بیا ټپه مپه سره کوي بیا سره ګوري د ساحل صاحب دی که د چا مشهوره شعر دی وایي بیا مازدیګر سو د نظر د سوځېدو ویره ده په هغه پورې بام د اور د لګېدو ویره ده راسي راواړوئ زما سترګې د یار له سترګو په ننني جنګ کې د زړونو ماتېدو ویره ده نو ما هغوی ته ویل مال چې په کومه خاوره بلۍ وجود لري په کومه خاوره دراوۍ وجود لري په کومه خاوره ګډ اتڼ د نجونو د هلکانو وجود لري دلته د جنډر مسله نه ده دا د جنډر مسله تاسو را پیدا کړې ته یې دا نوي ځوانان د خارجي انجوز چې دي دا په نظر کې ساتئ دا زموږ ټولنه غلطه پېښوي هو داسې کورونه داسې بلا آبادي زموږ ده چې هغه د دې ښکار ده د دې مطلب دا نه دی چې دا زموږ د کلتور حصه ده دا زموږ د کلچر حصه نه ده دا پر موږ تپل سوی دی لکه دا اوس لطیف لالا موږ دا 3 ورځې په غم ناست وو لطیف لالا به یقینا تربور وژلی خو برکې په لطیف لالا باندې دغه بدي تپل شوې وه دا د ده بدي نه ونه په دې کې د ده کردارو پر موږ دا ځینې شیان چې دي تا تپل سوي دي نو بیا هم که چاته یو سوال لنډ جواب ووایو آیات ولاړ دی نو څه وکړو